السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له د پښتو فلم مای لو باره کې معلومات درکوم. د پښتو فلم مای لو دا یو کال مخکې په سینما سبرینا سینما باندې ریلیز شو او دا فلم په باکس آفیس باندې نو چلیدلی. د وجه دا و چې د دې فلم هاي بجټ او د دې 1 کروڑ روپے بجټ و 1 کروڑ روپے بجټ پښتو فلم کې رکور کول مشکل نه بلکې ناممکن کیږي. د دې ډایرکټر عبید نسیم خان او د دې پروډوسر ماستر علي حیدر او میوزیک ډایرکټر یې ماستر علي حیدر. ویل کېږي داسې چې دا فلم خو سټوري خو ډېره زیاته برابر وه، خو موږ د خلکو نه اورېدلي، ما خپله خو نه یې کتلې، سټوري ډېره برابر وه او خلک ډېر په شوق سره سینما ته راتلل، خو بجټ یې دومره زیات و چې 1 کروڑ روپے بجټ فلم جوړ کړي نو دا په پښتو انډسټرۍ کې دا راکور کول ډېره ګرانه وي، ناممکن وي. بلکې د دې په کاسټ کې ماستر علي حیدر خپل زوی لیډ رول کې اشته او علي حیدر او کاسټ کې جهانگیر خان هم شامل وو، سحر خان هم وا او بسما چوهان هم وا. فلم کہانی خلکو ډیره خوښه کا، خو داسې فلم چې لکه کروڑ نه پورته شوی نو دا راکور کول ناممکن وي. اوس داسې افواګانې پیلو شوي دي چې دا فلم ماستر علي حیدر په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کوي، خو فلحال دا افواګانې دي. لا فلحال داسې دغه نه دی راغلی کنفرم چې دا فلم به په یوټیوب باندې ریلیز کیږي که نه ریلیز کیږي. زه ورته خپله ډېر ایکسایټډ یم چې دا فلم زه وګورم، ځکه چې دا 1 کروڑ روپے لګېدلي دي چې دا په ځای لګېدلي دي که بې ځایه لګېدلي دي. د فلم ټریلر خو ما ځاني کتلی دي، لوکیشن یې خو ډېرې برابر دي او لګي چې 1 کروڑ روپے پې لګولي دي، لوکیشن یې ډېرې برابر دي او میوزیک یې ډېر ښه شته. ماستر علي حیدر خو همیشه د میوزیک ډایرکشن کړی دی د فلمونو دپاره، خو فرست ټایم یې ویلي د انټرویو ما کتلی وه چې دا ویلي وی چې زه به خپل فلم دپاره یو داسې میوزیک تیاروم چې خلک به مني چې او نن ماستر علي حیدر د بیسټ د خپل کیریر بیسټ کار کړی دی. میوزیک خو په ټولې غانې په یوټیوب باندې موجودې دي، تاسو به هم کتلي، ما هم کتلي. میوزیک باندې خو هېڅ دغه نشته، لګی چې خو دویمه خبره نشته. باقي کهاني شو نو کهاني څنګه ده یا څنګه نه ده. د دې کهاني لیکلې ده سلیم مراد. سلیم مراد ځاني پنجابی دی، اردو سپیک دی، خو هغه پښتو رایټر هم دی. هغه داسې لکه وګوري حاصل دی په دې باندې. ما د شاهد عثمان انټرویو کتله، شاهد عثمان کوم چې د پښتو فلمونو ډایرکټر دی، هغه ویلو چې دا اردو سپیک دی، خو دی د پښتو هغه په کهاني لیکلو باندې د مکمل عبور حاصل دی. سلیم مراد د پښتو انډسټرۍ او لکه اردو سپیک دی، خو هغه په دې باندې ډېر زیات عبور حاصل دی او تمه لرو چې دا فلم په یوټیوب باندې ریلیز شي نو بیا به زه تاسو له نیوز هم درکوم او تاسو یې وګورئ چې بیا به د دې کهاني ګورو چې کهاني څنګه ده. امید دی چې نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي.